دغه باغ چې 200 جریبه ځمکه کې میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې پکې شاملې دي. د اوبو سیستم قطره‌ای او سولري دی. د لوګر ولایت مرکز په ګډون محمد اغې او خروار ولسوالۍ کې کېښودل شوی دی چې د بهرنیو چارو وزارت، اقتصاد وزارت، کرنې مالدارۍ وزارت او د لوګر ځایي مسؤلینو په شتون کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د لوګر کرنې ریاست مسؤلین وایي سیوینی شاته شپېته جریبه دا غیر مثمر باغ او 80 جریبه د لوګر مرکز د شهداو په تپه کې موږ لپاره غیر مثمر باغ او همدغه رقم په خروار ولسوالۍ کې سلري ولسوالۍ پرته ولسوالۍ ده هلته 40 جریبه غیر مثمر یعنی ځنګلي باغ هغه نیالونه موږ ته کېښودل. ولایت خلکو چې کوم اخلاص، قهرماني او غیرت په هغه وخت سره ښوولی دی او د دې اشغال په مقابل کې درېدلی دي. له بلې خوا د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت او د کرنې مالدارۍ وزارت مرستیالانو د هیواد ښېرازۍ او ابادۍ په اړه څرګندونې وکړې او دوی وویل په تېرو 20 کلونو کې کرنې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اوس وخت را رسېدلی چې په ګډه د وطن ابادۍ او کرنې برخه کې کار وکړو. موږ تاسو ته اطمینان درکوم، موږ شپه ورځ په همدې کوشش کوو، خلک تشویقوو، مؤسسات تشویقوو، خپل امارت ارکان دې ته تشویقوو چې لوګر ته راسي، په لوګر کې په هره ساحه کې کار وکړي. نن ورځ موږ په لوګر د ټول لوګر په سطح باندې یو معیاري شفاخانه نه لرو، صحي مرکز نه لرو، برق مونږ بدون له ولایت نه په نورو ولسوالیو کې نه لرو. اوالان کې دا د لوګر د ولایت حق دی. که د باغدارۍ بخش ده، که د مالدارۍ بخش ده، که د ابیارۍ بخش ده، که نور بخشونه دي، مونږ په ټولو بخشو کې د خپل ملت هغه ستونزې حل کړو. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته لوګر ولایت کې د کرنې او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه لیدل کیږي.